پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که یو سړی ومن غسل میتا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه، یو سړی راولاړ شو مړي ته غسل ورکړي، چې غسل یې ورکړي الله رب العزت پر دې غسل باندې ودته دومره اجر ورکوي لکه یو ماشوم چې نن د خپلې ادې څخه پیدا سو، د ګناو څخه څنګه خلاص دی، ګناوې څنګه له ده لیرې دي، دی څنګه د ګناو څخه لیرې دی، د ده څنګه عمل نامه د ګناو خلاصه ده. د الله رسول فرمایي که چا و چاته غسل ورکوي الله رب العزت دی د ګناو څخه داسې خلاصوي. څونه مړ څنګه ورک خلک یو، یعنی هر سړی کوشش دا کوي زما بابا دی، زما ورور دی، زما زوی دی، زما اکا دی، زما نیکه دی، زه چش وکم یاره یو طالب راوبلم یو ملا راوبلم هغه چش وکي وده ته غسل چې دی هغه ورکړي. ته ولې غسل نه ورکوې؟ ته به ډېر حق لري، دا مړی به پر تا ډېر حق لري که پر طالب پر مولوي صاحب باندې. طالب مولوي صاحب خو وایي ورور زما ډیپټي د صحیح د ټیک ده هلته ورته ګوري که څه غواړو بیا ښه سم غسل ورکوي که نه د طالب یې په څه ګر سره ولې نو طالب ټیکا خسې دې خبرو. زموږ د معاشرې ډېر لویه پریشاني دا ده چې وروره د طالبو د ملاسې هر مطلب ټوله ټیکه یې د ژوند وده ته ورکړې ده. هغه هم د دې دپاره نه چې زه به بیا ستا کور در جوړوم تا ته وړه در کوم ستا نه یو شی نه کوي. هغه وایي زموږ مولوي صاحب یې وروره د مسجد امام یې 6,000 روپۍ تنخوا در کوو، که مړی و که غسل و که کفن و که 5 ورځې مطلب پاتا وه دا به ته کښېنې. لکه په ساراو کې هغه خره نه یو خر دی وروره بارون پر راوړي، سفر هم ورباندې کوي، اوبه هم ورباندې راوړي، بیا هلته پر روډ باندې چې هغه وړه ایښي دي هغه راشن هغه هم ورباندې راوړي. د خره دا ذمواري نه ده معلومه چې ته چیش دپاره یې، اوبه هم په راکاږي، اوبه هم په راوړي، وړه هم په راوړي، سوارلي هم ورباندې کوي، بارونه هم ورباندې راوړي، صحیح سلو او کډې هم ورباندې کوي. د دې خره کیسه معلومه ده. نو ملایم به زما څه خوا بده کړي چې مولوي صاحب تا زموږ څه خره جوړ کړو. نه خره مې نه ده څه جوړ کړي، زه هم د مسجد ملا یم. معنا دا ده چې دا خلک موږ داسې استعمالوي. ولې مې داسې استعمالوي؟ ته خپل زوی په 15,000 داسې نه استعمالوي، د مسجد امام څنګه استعمالوي؟ هغه شیخ القرآن هم دی، شیخ الحدیث هم دی، ستا د ایمان ضامن هم دی، ستا د ایمان جوړېده هم درکوي. راولاړ سئ په خپلو کورو کې. یو ملا ته وایي چې مولوي صاحب ما ته غسل راوښیه، ورور په آینده کې به زه د خپل قریبانو غسل زه په خپله کوم. یو خو د مړي پر ما او تا حق دی. دویمه خبره دا ده د الله رسول فرمایي الله به تا له ګناو داسې خلاص کي لکه یو ماشوم چې د ګناو څخه څنګه پاکي نن پیدا سي داسې به الله تا د ګناو څخه خلاص کي. د الله رسول فرمایي یو واره نه 40 واره به الله ستا مغفرت فرمایي. یوه کبیره ګناه نه 40 کبیره ګناوې به الله رب العزت ستا در معافوي. صحیح سلام. نو زموږ په ژوند کې څونه لوی تاوان دی. د کور زنانې دې راولاړې سي، هغه دې د خپل خاوند څخه خاوند دې د مولوي صاحب څخه پوښتنه وکړي چې غسل څنګه یو مرده ته ورکول کیږي. بیا به دا نه وي چې یاره ورسه پلاني کلي کې یو سپین سری ده، یو پلانۍ ده پلانۍ ده پلانۍ ده، هغه راولي زموږ و مړي ته به غسل ورکړي. که هغه 3 ګنټې وځنډېدی مړی 3 ګنټې پروت دی، که هغه ورځ وځنډېدی دا مړی 3 مطلب ورځ پروت دی. راولاړ سه په خپله یو د اوبه وراچي، بل دې د کفن تیاري وکړي، بل دې پلانۍ وکړي. یو دې اجرو ته وګوره څومره لوی اجرونه دي. الله دې د ګناو داسې خلاصوي لکه چې نن سهار ماشوم پیدا سوی دی. الله رب العزت د ګناو څخه دی څنګه خلاص کړی دی، دی څنګه پاک دی. بیا بله خبره دا ده ګوره زموږ ته یو پر بل باندې حق سته، زما پر تا حق دی، ستا پر ما حق دی. اوس چې یو سړی راولاړ سي و خپل بابا ته غسل ورکوي، څونه لوی حق دی د دې بابا پر خپل اولاد باندې. یو اولاد ته بابا چې دی هغه غسل ورکوي څونه لوی حق دی او څومره لوی اجر دی او څومره لوی ثواب دی. بیا چې هغه قبر کیندي و هغه ته الله څومره لوی اجرونه ورکوي، بیا چې کفن ورکوي و هغه ته الله رب العزت څومره اجرونه ورکوي. نو لہذا دا خبرې په خپله زده کړئ. یاره یو سړی چې خپل پلار یې مړي د دا زوی په زړه کې به د بابا ډېر لوی درد دی که هغه یار و دوست یا د مسجد مولوي صاحب طالب. صحیح خبره ده. په خدای قسم کې موږ هغه رقم ورکو یا یې ورکو. یو دوه ملایان مشوره وه دینداره بزرګان خلک به یې هېڅوک د چا غم نه دي اخیستی. یو ورځ د شپې یخ هم دی ډېر، د سهار اذانو څخه مخکې دروازه ټکېدله. دروازه چې ټکېدله بیا دروازه خلاص که خیر یاره مولوي صاحب داسې زموږ کره یو
پوتګیز سوی د بس دا پریشانې ده. زما سره یو معذوره طالب و په پښو باندې فیض عبدالقدیر نومېدی. ما دی په لاس ورکړي، ما ورسره سره ولاړ سم. دی ولاړی په دا یخ کې غسل ورکړي، د سهار لمانځه مخکې که وروسته رالی. بیا ما پوښتنه جنې وکړه، مالو یو شی یې درکړي؟ تی داسې مه کوئ چې دا مولوي صاحب مې فرشته ګڼلې ده چې بس نو دی به هر کار د خدای دپاره کوي. مرګ لرم، درد لرم، غم لرم، شادي لرم، خندا لرم، ژړا لرم، لوږه لرم، تنده لرم، لباس، دا ټولې خبرې چې ته لرې هغه زه هم لرم. نو تا ولې زما څه دا فرشته جوړه کړله چې زه به د خوراک هم خلاص یم، د چښاک هم خلاص یم، د تکبر به هم خلاص یم، د نفس به هم خلاص یم، د لوږې او تندې څخه به هم خلاص یم. ما یو شی یې درکوي. ولیا هغه ویل بیا یې موږ پسې در استه وو. ښه چې ما دا درته ویلي وی چې زه بیا دی پسې در استه وم او بیا مې هغه رقم نه وی در استولی لکه د طالب پیسې. نو بیا طالب لیونی دی چې تا ته غسل درکوي؟ در دې بې وقوفه طالب نسته، در دې بې وقوفه ملا نسته چې ته د بل د مړو ټیکه دې اخیستې ده. هغه په دې خاطر چې ته زموږ د مسجد مولوي صاحب یې. نو چې د مسجد مولوي صاحب ته ما دا رقم استعمالوې، ولې نو بیا په محراب کې ولې درولی یم؟ یو طرف ته دې پر سر کښېنولی یم او بل طرف ته در پښو لاندې کړی یم. ولې؟ نو دا دغله پنچ دی هغه نه چلیږي. مولوي صاحب ته ووایه ورته مولوي صاحب ته راځه، خپل قریبان دې ورته ووایي د دې مړي چې زه مړي ته غسل کوم ته خالي و ما ته راښیه. بس مولوي صاحب یې درښیي، هغه به سبق هم سي، د مولوي صاحب ډیپټي به هم سي، ذمواري به هم سي او د مړي به حق هم ادا سي. او که ته وایې چې یا مولوي صاحب یې ورکوي بیا د قیامت ورځ پوښتنه چې کوو دا مړی ولا درته وایي چې یار یو ځای زما وچ پاته سوی نو چې مولوي صاحب غسل را کړی. صحیح شو؟ غسل هم پر مولوي صاحب، کفن هم پر مولوي صاحب، هلته جنازه هم پر مولوي صاحب، دلته بیا 3 ورځې په پاتا کې ناست هم مولوي صاحب. اشه خو پر قریب یې دونه خوارۍ نتیجه لکه پر مولوي صاحب شتېري. بیا د مولوي صاحب غټ ملایي د سل کورنۍ زموږ د ملګري سته 200 کورنۍ دي. یو مړی اوسي 3 ورځې په پاتا کې ناستو، د مړي پر درېیمه بل مړی وسو، بیا د هغه نوې دنده شروع شوله، بیا د هغه درېیمه بل مړی پسې وسولو. اشه نو مولوي صاحب کار لري کې اشه بیا 3 مړي په ماله کې سوي دي. بیا څه چا مو کو ایو دا بل صحابه دی هغه غواړو ته ورغلې ولې هغه روپۍ درکې ته ورغلې. یار دا مه کوئ، ژوند زده کوئ. که ژوند نسي زده کولی د مرګ د آخري ځای خو نو زده کړه، د مرګ د آخري ځای چې دی هغه زده کړه.